سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو هیله ده چې جوړ و روغ اوسئ ښه راغلاست موږ نوي لاروین ته نن موږ غواړو د بلخ ولایت څخه جوزجان فاریاب او سرپل ولایت ته لاړ شو تر څو تاسو ته ښکلي او خوندورې منظرې لرغون او خوندور خلک در وښیو نو د مهندس صاحب خبرې هم واورئ. سلام همشهریان عزیز، حال شما چطوره؟ صبحتان بخیر. داریم میریم به سمت شبرغان. این که میبینید قلعه تاریخی مردم این بلخ، سرزمین بلخ باستانه. انشالله دیدنی‌های زیادی از اکوسیستم منطقه، از طبیعت زیبایی که در افغانستان وجود داره میخوایم با افتخار در خدمت شما باشیم. منتظر ما باشید. تر پایه موږ سره پاتې. قلم چې تاسو ګورئ ډېره لرغونې ښکلې قلعه ده. تر پایه له موږ سره پاتې شئ او د موږ له لاروین څخه خوند واخلئ. ایضا دلته هم هغه باید په دې بیابانو کې وکرل سي. شبرغان ته هم شپږ څلوېښت کیلومتره لاره پاتې ده. عزیزانو دا هم زموږ د سفر ښکلی موټر فیلډر ده. په دغه موټر کې ځو نو دا قلعه چې تاسو ګورئ ډېره لرغونې ښکلې قلعه ده. قلعه رستم ورته وایي او دا منطقه هم چې ده د بلخ منطقه ده او دا چوک هم چې تاسو په دې حصه کې ګورئ دا هم د بلخ چوک ده. موږ له دې ځایه پخوا تاسو ویډیوګانې ټکې کړي دي نو په موټر کې زما همکاران هم ناست دي. موږ به هم له دې ځایه حرکت وکړو او تاسو ته د لارې ښکلې منظرې هم درته ښیو. تر پایه له موږ سره پاتې شئ او د موږ له لاروین څخه خوند واخلئ. عزیزانو دا د چاربولک ولسوالۍ لاره ده. دلته هم داسې یو کمربند ده چې موږ په دې لاره ځو جوزجان خواته. نو ډېر یو ښه طبیعت لري. که تا له خیر سره د چاربولک ولسوالۍ نه مو ویډیو تاسو ډکولی بیا دغه لاره ده. د دغې لارې نه به انشاءالله تاسو ښکلې ښکلې ویډیو ډکه کړو. انشاءالله در آینده این ولسوالی چهاربولگه در آینده میاییم از اکوسیستم منطقه هم فیلم برداری میکنیم میگذاریم خدمت شما قضاوت کنید. داوری ما شمایید ملت. انشاءالله اوس به حرکت کوو ځو د جوزجان لارې خواته. نو دا طبیعت هم چې تاسو ګورئ دغه حصه اړخ مکمل لږ ذره مخکې چې لاړ شئ تاسو د چمتال حصه ښکاري. دا خو چاربولک ده هغه خواته به چمتال هم وینو. او وړاندې چمتال ده. این بیابان این منطقه ها تقریبا زمانی که از شولگر آب زیاد بوده یا سیلاب می شده می آمدن اینجا آبگیری می شدن. یعنی شولات اونجا رو می خواباندن با بهترین مواد مغذی خربزه های ارکانی به دست می آمد. ولی چون خوشسالی آمده بارندگی نیست اینا پنبه می کارن. اما این همون گیاه های بیابانزاییه. اگر کل بیابان های ریگستانی ما اینطوری باشد چون اینا خارن و یک نمونه دیگه هم از خار نیست اما درخت بیابانی دیگر ریگا کوچ نمیکنه بیا به شهر و بازار ما برای ما غبار آلود کنه، شهر ما ریه های ما را خراب کنه. بیایید دست به دست هم بدیم تا سرزمین خود بسازیم. همه تان دوست داریم عاشقانه. انشاءالله. سمیع جان ته یو دوه کلمې خبرې وکړه زموږ لیدونکو ته. چې مسافر ټول خبرې وکړې. نه یو څو کلمې خو ووایه. ولې ایضا دلته هم داسې یو دانه هغه ده چې په دې منطقه کې منطقه پوستی دی کړه امنیت لپاره د کسان ټول خدمتکاران د مملکت دي. بالکل. او دا کمربندي د تیمورک دی. اوس د دې جن لکه چې تیریګو زو اخچی خو اخو د شبرغان په بستی دي. دا کمربندي هم همدغه لپاره ده. انشاءالله.
دقیقا مسیر شبرغان ده اول شهرک چی ورته وای ده تیمور کدی لکسی او ده منطقه آبادی دی پدی چی ده اوبه لری دی منطقه گی او اما اگه هجدنر چی قدیم به ورته ویلی ده وز هجدنر اگه هجدنر نده شاید پنزه نره بایی کم اگه منطقه گره اگه طول کویره ده نمیاز ده پدی چی اگه باید دقیقی بیابانی داشتن چی بینی از غیده و اگه رقم بیابانی ده اگه باید پدی بیابانی که او کرلسی او فلتر سی دی منطقه چه انسانان سم زندگی بو که او روغ و جول و سیگی قدرمنو لیدونکو موږ خیلاباد ته ورسېدو د جوزجان یوه سیمه ده چې د بلخ ولایت او د جوزجان ولایت په مابین کې داسې یوه منطقه ده کله چې تاسو جوزجان ولایت ته ننوځئ نو مخکې به دا د اقچې سیمه هم راځي او بیا په اقچې نه چې تېر ځو نو جوزجان ته رسېږو تاسو ته به جوزجان ولایت څخه ډېر خوندورې ویډیوګانې هم وښیو او دا ساحې تاسو وینئ ساحې چې داسې دښتې دي چې په ټولې خاورې یا داسې دښتې هم شته چې اغزي لري او داسې نباتات ورکې شته چې د خاورو مخه یې نیولې ده گرد و غبار مخه یې نیولې ده این همون منطقه ای که میگفتم براتان دریای بوینقره یا دریای شولگره که میامد سیلاب میشد این منطقه اقچه از دقیقاً چون دیگه اون سیلابا نداره و این تالابا وجود نداره چون تالابا نیست درآمد نیست وقتی درآمد نیست حتما خربوزه ارکانی هم نیست اینجا کلا آب می آمده می گرفته اون زمان چون از منطقه مواد مغذی اینجا می آوردن به عنوان خربوزه خوچه‌ای یعنی هم ارکانی که ما داریم میگیم اینجا فعلا به بیابان تبدیل شده چون آب نیست ملت مردم افغانستان ممکنه فردا دیر باشه بیایید برای کشاورزیتان برای زراعتتان برای معاشرت درست حرکت کنید 10 سال دیگه به خدا این آبا وجود نداره عزیزانو موږ د اقچې دوه لارې ته هم ورسېدو نو دا منطقه چې تاسو ګورئ دا دوکاکینو دا یې چې تاسو ګورئ د اقچې د درایي لاره ده او دا این دا دروازه چې په دې اړخ کې ده این دا دروازه عزیزانو دا د اقچې لاره ده نو هلته لیکلي به ولسوالي صنعتي اقچه خوش آمدید نو هغه لاره خواته چې تاسو لاړ شئ د اقچې لوی ښار ته ځئ نو دغه لاره چې تاسو ګورئ دا ځي جوزجان ښار خواته تر پایله موږ سره پاتې شئ او ښکلي ښکلي ځایونه مو ګورئ بله دقیقا رسیدیم در سیرای ورودی شبرغان یعنی منظورم همون جوزجان با مرکزیت شبرغان و اینجا اقچه یکی از ولسوالی‌های ترکمن نشینن خیلی مردمان با معرفت همشان صنعت قالی در دست دارن از اینجا ما جدا میشیم پرچم امارت اسلامی هم رو دلای دروازه ایستاده میریم به سمت شبرغان و به سمت آقینه و اون طرف گزارش های خوبی براتان تهیه خواهید کرد الله سمع جان سړی سوی خو نه نه څه دوه کلمې خبرې خو وکړه قدرمنو لیدونکو موږ ځو جوزجان بالاخره زو جوزجان ته دا ور خبره ول نوش جان کم گپ ده ولی دیر مینه لري سنجیده وایی بله دا خوشی خبره به نی وایی دا رابانده دیر گرانه دا دی ما رفیق د سمی پلار هم طرف عزیزانو شبرغان ته هم شپږ څلوېښت کیلومتره لاره پاتې ده چې د شبرغان ښایسته ښار ته ورسېږو نو هر ولایت ځان ته یو مرکز لري نو دلته هم د جوزجان مرکز هم شبرغان عزیزانو موږ هم شبرغان ښار ته ورسېږو منظور دا چې دروازې ته یې ورسېدو نو اوس په ښار ته ننوځو او تاسو به د شبرغان ښار به هم ووینئ دا اړخ چې تاسو ګورئ دلته هلته دروازه ده موږ ته په سترګې ډېر نږدې ښکاري خو تاسو په کامره کې لږ لرې نو موږ باید په کامره کې درته وښیو نو عزیزانو تاسو د شبرغان د ښار دروازه هم ولیدله
چې د جوزجان د ولایت ډېر یو نامتو کار ده او زیاتره صنعتي کارونه په دې کار کې کېږي او ډېر نفوس هم چې پروت ده په شبرغان ښار کې پروت ده. زیاتره دا تولیدات د ګازو، تولیدات د قالین او نور داسې شیان. څنګه مهندس صاحب؟ درست است. شبرغان یک مرکزی بوده چون بندر عاقل نزدیک براش از لحاظ اون طرف ترکمنستان یا ازبکستان نزدیک استش و بعد شبرغان هم یک شهر گازی نفتی در افغانستان. اما حالا شرایط ها بماند، مسائل دنیا و سیاست منطقه اومدیم فقط تنها عیبی که شبرغان داره از لحاظ منابع زیرزمینی یعنی آبش کمتره. مردم باش دست پنجه گرم میکنن، نرم میکنن و بالاخره ممکنه در آینده مشکلشان برطرف بشه. حالا جای دیدنی هم داره که از نزدیک انشالله میریم برای شما گزارش تهیه خواهیم کرد. انشاءالله نایزان دام وړکیان دي چې 22 کیلو سپاره دي د موټر په مخ کې ځان اچوي. عزیزانو دا منطقه چې تاسو ګورئ دلته ټول د راهنمای معاملات ځایونه دي. دلته موټر فروشان دي، زیاتره موټرونه دلته خرڅېږي، پلورل کېږي په دغه منطقه کې. نو په دې منطقې سره هم چې ګورئ رنګارنګ موټرونه دي دلته. له ایران هم دي خو لار لري او بیا میمنې دي، بادغیس دي، هرات دي، اخوا سریپول ده، اخوا سنجارک منطقې دي دغه جنت تېرېږي. اخوا بندر عاقلین چې له اخوا اموال ترکمنستان راځي تېرېږي. دلته له دې جنې حرکت کې زی مزار شریف دلته کده کوي. په دې چې مزار شریف یو مرکز تجاري ده کنه. بالکل. عزیزانو دغه چوک چې تاسو ګورئ دا د جوزجان د شبرغان د ښار مرکزي چوک ده په مابین د ښار کې. نو موږ به تاسو ته په دې ښار کې ویډیوګانې لرو او تاسو به ډېر ترې خوند واخلئ. ریلا از اینجا بره ریلا جان. عزیزانو موږ هم له موټره کته سولو. دا هم د جوزجان د شبرغان ښار د جوزجان د ولایت شبرغان ښار بندر افتا ولایت جوزجان. انشاءالله آمدیم بخیر. همراه شما مرکه می داشته باشیم. بخیر باشید، زنده باشید. تشکر. که سمی جانه څنګه دی خپل سوی نه موټر که دا به آخونزه صاحب د خټکی به یو طبیعي ځای کې ونخورو؟ طبیعي ځای کې به یې وخورو. کښېنه اوس به خټکی پرېږدي. نو دا هم چې تاسو ګورئ خاوک پنجشیر شبرغان جاده میوند کابل خواته چې دي له فاریاب له جوزجان نه کابل ته، نو هاخواته داسې نور ځایونه هم شته. دا هم رستورانتونه دي عزیزانو دې منطقې. نو یو پیاده روي به لرو په دې جوزجان ښار کې. که اخندزاده صاحب راغلو په دې شبرغان دلته به کښېنه. رستوران تشریفات و مهمانسرای سمرقند و بخارا خوب. بسیار جای زیباست. اخندزاده صاحب تیر شویم. خیر سمی جان چایونه تا واچول. نو جوزجان دې ولیده
څه نظر ورکړئ جوز جان ته لږ زر ځان نږدې کړه چې غږ دې سم راسي لږ پکې وګرځو بیا به نظر درکړو لږ به وګرځو بالکل ته خو پوهېږې سنجیده خبرې کوي سنجیده هم حرکت کوي بالکل. و سنجیده هم استارت وي بالکل ځانه موږ به همداسې ښکلی شین چای وڅښو ډوډۍ به وخورو بیا به تاسو د جوز جان نور ښایسته ښایسته ځایونه در وښیو
دستان بره بابا مرا نگیری حالا بخی مسابقه بتسان آره بزنم اتکنه سایکو کاپا کنیم میزنی بیا بزن مرا بزن بیا بیا بزن ها؟ أبارك. Best
خوش من برام سلامه سلام علیکم. دانیم خوب است جان جور بخیر چیکار پاس آرام آرامی است خیر خیرت است. شکر. امیر را کدام طرف میره؟ امیر را طرف لیسی میره مکتب. خب طرف مکتب میره؟ لیسی خیجه. خب و این را کدام طرف میره؟ این طرف عطایی میره اصلا موجود جامعه است. خب ما جامعه که نو جور شده. چند سال میشه موجود جور شده؟ این یک داخلی آدم نیستم تا یک خودت از کجا هستی؟ از اینجا هستی؟ تشکر. زنده باشی. زنده باشی.
Bisikletike. لا السلام علیکم. سلام. اندیوال خوب است؟ جنجور بخیر. زنده باشی، بخیر. بخیر باشی. دکان از خودت است؟ نه ما شاگرد هستیم. ما بیرو برم. چطور است قیمت های بوتا؟ تا میشه خوب است، بد نیست دیگه. چند است یک جوره بوت اگه برای ما بتونی؟ یک جوره بود خونه 700 600 هم خواست. نه میشه. خوقی تا تفاوت کردیم بولت بلخ نداره. نه هم یک رقم است دیگه. تو کلش از سودا کابل میره؟ سودا باشه. کابل است بله. مال کابل. تشکر. جور باشه. زنده باش. جان جیرتون. بخیر باش. زنده باش. السلام علیکم. ورور جوړه تکړه خیر خیرات ده ژوندی اوسې ورور جوړه خیر تکړه څه خبرې دي آرام آرامي ده خیر و خیرات ده څنګه دي څپلیګانې وقت پورې تیر شوی دی بله د بوټو وخت راسوی بوټو وخت دی یا ما ته جوړه بوټونه کرا کې قیمت یې پسو تا ته ته خو اوس تازه شپان کې بیا غواړې د پخوا شپ کې خو نه غواړې نه د نوي شپو کې نوي شپونه خو تر اوسه نه دي راغلي نه دي راغلي قیمتونه به څو یو څه واټ سو وي و دغه دی بس ایزان اوس څنګه چې ګورئ د جوزجان ولایت شبرغان ښار کې د بوټو د وسایلو دومره تفاوت نشته د بلخ ولایت سره نو هر چې تاسو وایئ د 900 800 شپږ 400 جوړه مات لري داسې که نه دغسې ډېره مننه کور ده خدای پامان سلام علیکم اندیوال خوب هستی؟ جان جور بخیر بکشک دو تا ککوی زمین جان هوا گرمه نده؟ نه دومره ګرم نه یخ نه ده یخ ده ځای؟ ستا به یخ کېږي د ما به ګرمي نه دومره ګرم دا وخت زه پیسې ورکوم صحیح شو؟
شبیه یه السلام علیکم. اندیوال خوب است جان جور بخیر. نام چی است؟ محمد نعیم. نام خدا. صاحب این دکان هستی؟ سلام علیکم. برادر خوب است جان جور بخیر. نام خودت چی است؟ جان محمد. بسیار خوب، بسیار عالی. شما باشنده جوزجان هستین. چطور است قیمت‌های کمپلا؟ خوب است. چند است یک کمپلا بگیرم؟ ارزان است. کمپلا بسیار ارزان است. چند؟ خیلی پایین است. 1000 روپیه هم است. برای ما چند میتونم خواهد ولایت بلخ مسافرم هستم. بر شما ارزان حساب میکنیم. چند مثلا؟ این نظر به کیفیتش فرق میکنه دیگه. خب نظر به کیفیتش فرق میکنه. کیفیتش اندازه‌اش دیگه این قالیناس کجاست؟ این قالینام از کشور ایران می ترکیه می. خاص جوزجان خود جوزجان تولیدات نداره علی؟ نه ما کسی اینجا قالینای ماشینی سودا میکنیم. باز قالینای دسپاف کسی و باز جدا سودا میشه. خب بسیار عالی، تشکر. زنده باشین. خداحافظ. سامی جان تو نظر لیدن مارکت هم وخیو خلکو ته؟ او برو چه چای لري؟ البته در لومړی منزل وخیو شما فتاقتر برده مدت هم اومده من آزار دادید 5000 تومان میتونم مقصد دید من ماش بکنم ناقه یا سرگرم شرکت کور شرکت بود شروزن کور بندر کامپل کرد ناقه سایسن من سید بطر میولده سلام علیکم. سلام خوب هستی؟ خوب هستیم جان بخیر هستین. نام چی است؟ نام عبدالحمید است. باشنده همین جوزجان هستی؟ صاحب همین دکان؟ نه همسایه ماسینا. خب نام مارکت چی است؟ نام عیسی زاده. عیسی زاده مارکت. در کدام قسمت جوزجان است؟ این در راستی بود فروشی در راستی بود فروشی است. خب راستی بود فروشی. همین شبرغان تمام یک راسته داره؟ نه راسته زیاد داره. بندر اقچه است، بندر انخوی است، خب قصابی است. زیاد دکان داره شبرغان. بسیار خوب. تشکر. سلامت. زنده باشین. سامی جان لکه سدید مارکت تړي غرمه د مونځ وخت ده بالکل موږ رموسو لاړ بسو هغه اصلي مارکت خواته مارکت نه اصلي چوک خوا اما جان چې راغلی و هغه مرکزي د ښار چوک ته
نو چیکار ته رسیږي جورسی بخیر هستیم برادر. چه گپاس آرام آرامی است فضل خدا. چطور صدا کردی یک دیدیم که یک شما ویدیو گرفتاشته بود به خاطر این صدا کردم. دلت میشه مردم تو را ببینن آره. میگه سیبا چند است سیبا 20 روپیه کیلوش. کیلوی 20 روپیه است آره. این سیبای کجا است سیبا اندرآباد. ها والا سیب اندرا اینجا میفروشنی آره نه دیگه. چی پیام داری پیام این است که شبرغان بهم در شبرغان بیاین دیگه، یعنی میگه آرامی از کار پیدا نیست دیگه، یعنی سیاسی دیگه. خب تشکر زنده باشید. زنده باشی ایزانو څنګه چې ګوري ډیر تازه ترکاری دي لاله می چی است والک است خو ای چی است تراتیزه کس دستش چند 5 تا 10 روپیه بله. بیخی ظلم نمیکنی نه ها نه در ولایت بلخ 8 تا 10 روپیه است بانک یک دوره کنم خیر جوړه خیر خیر خیرات ده ژوندی اوسې جوړ اوسې څو کلن یې 14 کلن نوم دې چا ده فضل الرحمن دا ځای اوسېدونکی ډېر ښه دغه نوی مسجد جوړ کړی کوم قصه کې ده ترکانو مسجد غونډه کې ده هغه مې نه لیدلی نه دی لیدلی تازه راغلی تازه راغلی ښه ډېر ښه خدای په امان کوم حصه کې هغه حصه کې ده ښه هغه حصه کې ډېر مننه ژوندی اوس جوړی صاحب تکړه ده خیر خیرات دی ژوندی اوسې جوړ سې دا د وړکۍ زوی ده کوم چکر راغلی لکه څه و بس نن د بازار ورځ بازار ته راغلی ډېر ښه ډېر ښه نو ډېره مننه له تاسو نه نوم دې چا دی صاحب نن عبدالرزاق ډېر ښه ډېره مننه انشاءالله تاسو د لاروین مایک لپاره دې خپل ځان لیدی شئ لاروین مایک مسجد چې تا پوښتنه کوله هغه هلته په دغه ده ښه په دغه لاره ده مګر لاره دې دې ورکه کړه ځکه دلته ډېر وګرځېدله ډېره مننه ژوندی اوسې ژوندی اوسې ژوندی اوسې انشاءالله سلام علیکم اندیوال خوب هستی جان جور بخیر خیر خیرت است زنده باش جور باشی تربوزا رسایی کو کلی فیل واره شولگر آمده گست شولگر آمده؟ او زیاد خورده گست شولگر او زیاد است اینا شولگر است؟ خب کیلوی چند؟ کیلوی 12 پرخته شدیم دیگه 12 روپیه 2 روپیه بالا از بلخ از بلخ میاد دیگه ما 10,000 خرب کرا میدیم در یک متر اختار خربوزه چند است؟ خربوزه 20 روپیه 25 روپیه خوب خربوزه خب یه ما شولگر آمده گست اینم کیلویی کی میفروشی؟ یه هم کیلویی است نه خیر ما در اونجا کیلویی کی نیست از ما یک خوش کت خلاص از بلخ هستی؟ نام چی است؟ نام مسعود نام داول گفتی یا نگفتی؟ نام داول نگفتی؟ چی؟ نه نگفتی نگفتی تشکر از من ډیره مننه ژوندی از بلخ آمدیم میمان شوین اینجا دیگه زنده باشین تشکر از میمان نوازیتان میمان هستیم مثلا زنده باشین زنده باشین
څنګه سمیع جان خټکی خوري؟ ها؟ تشکر از شما. ما بریم کمی طرف فاریاب روانده هستیم. بخیر یک جلجال برای به نام لاروین مایک. تشکر. والا سمیع جان دا خټکیم دی بلخ خټکی غوندې ښکارېدل. دا چې شولګرې وایي شولګرې کې داسې هندوانې شته؟ هو هلته وپرېمانه دي. دا شولګر نه راوړي دي. والا ډېر ښه وې. وسلالم سعادتمند بخیر هستی. جان جور بخیر. بخیر میبینم. زنده باشی بخیر باشی. این گل فروشی از خودت است؟ بله از ما و برادر ماست. بسیار خوب. نام خودت چی است؟ نورالله جان. بسیار خوب. بس خودی از خود ولایت جوزجان است. چطور است کاروبارا؟ شکر است الحمدلله به فضل الله. میشه. شکر است. زنده باشی. چه امر خدمت. باشید میمان باشید. تشکر. سلامت باشید. زنده باش. ایزانو دا مغه مسجد ده چې منګه له مخې نه تیر سولو او شاته بیرته راغله لمس نه سمیع جان که نه ډېر ښایسته مسجد ده. ډېر ښایسته مسجد ده. دې نه یو گزارش به تکمیلي ډکوو خپل لیدونکو ته. سمیع جان دلته لاړ نشو مسجد ته؟ مسجد هم یې ونیسو دینوکو ته. دا میداني ایزانو دغسې تر اخره پورې ډېره غټه میداني ده او دغسې لاره لري. بېرته همغه اصلي چوک خواته وځي. نو دننه لاړ سو د دې ښایسته مسجد څخه هم ځینې ویډیوګانې ونیسو. نه خو یې چیرو کاو ده
سمې جانه څنګه خلک ځای ده ډېره ښایسته فکر کې د ترکیه مسجد ته راغلی ډېر غټ ځای ده راځئ چې لاړ شو عزیزان ته موږ ډېر د شبرغان د ښار ډېر ښکلی مسجد ده او بلکل بلې هلته بنجرې ورکړي دي نایانه نه هلته هم شاید یو ډیزاین لپاره به یې ورکړي دي نه هلته پاس ترګړو ورختای سي وینې ورختای لار لري ښه وینې هلته به داسې نفر ودرېږي هلته یعنې د یو بانر نصبول لپاره یو هغه لپاره دې خوا هم پنجره لري بلې هو دې خوا هم پنجره لري ډېر یو ښکلی نقش و نګار هم کړی ده راځئ لاړ شو شل پنځه ویشت راځي شیر عزیزانو دا مسجد ډېر ښکلی جوړ سوی نو ډېره ښکلې فضا لري ډېر ښکلی ځای ده دغه حصه کې د اودس ځای ده نو د دې اوبه مې یو ځل وګورئ څه رقم اوبه لري هلته یو مخ و لاس ومینځو عزیزانو نام خدا ډېرې یخې اوبه دي ډېرې خوندورې اوبه دي ډېرې خوندورې یخې اوبه دي بلکل 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 انشاءالله سمې جانه ډېر خوندور دي راځه زه به کامره ونیسم ته به هم راسې دلته یو مخ و لاس د خپل ومینځې ډېر یخې دي ډېر خوندور دي ډېر یو ځل یې وڅښه خوند یې درکړه سمې جانه ژوندی اوسې حاجي صاحب تاسو هم د دغه ځای اوسېدونکی یې نو د جوزجان ډېر ښه ډېر ښه ښه وخت ولرئ حاجي صاحب ژوندی اوسئ ژوندی اوسئ جوړ اوسئ سمې جانه موږ هم لاړ شو آهسته آهسته خپل سفر ته دوام ورکړو بلکل عزیزانو دا و زموږ نننۍ برنامه په جوزجان ولایت کې او شبرغان ښار کې ډېر ښکلی ځای ده ډېر ښکلې هوا لري او دا مسجد چې تاسو ولیده په څنګه ښکلی شکل یې جوړ کړی لکه فکر کوي د سلطان محمد مسجد ته په ترکیه کې ننوتی نو خلک هم ډېر خوشحاله دي په ډېر ارامۍ ډېر یخ ځای دی دا مسجد د لمونځ خوند ورکوي انسانانو ته عبادت خوند ورکوي نو داسې ښکلی پاک ځای ده عزیزان تر پایله موږ سره پاتې سئ موږ له دې ځای نه انشاءالله اندخوی خواته ځو بیا فاریاب خواته ځو تاسو خوندور خوندور ځایونه طبیعي ځایونه او خوندور خوندور خلکو دودونه درته ښیو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ شیر یې کړئ لایک یې کړئ ښایسته ښایسته کومنټونه ولیکئ عزیزانو موږ د تاسو لپاره یو او ستاسو ملاتړ زموږ وده ډېره مننه لاروین مایک له تاسو سره